what is called determination څه ته وایي عزم ته وایي this is just like fuel کو تاسو خیال کړی وي تاسو ایگزام تیر شو کنه د ایگزام دوران کې وایي چې بل ځل به ان شاء الله زه ټایم ټیبل جوړوم او یو منټ به نه ضایع کوم یاد شي کنه بل ځل به ان شاء الله ورځم اسایمنټ هم په ټایم کوم خو قوم د سبا پته مناسته خو سبا نه راځي کوم وخت تیر شي ملګرو بیا نه راځي نو عمده قوم عمده قشاند په امتحان کې وي چې بل ځل بسړي کوم خو بل ځل the reason is they don't have determination in life دا غي په لایف کې عزم نشته دی and عزم is just like a fuel دا د CNG او د پټرول په شان دی دا نو this is just like a fuel کچره پرس کتاو سره ډیر نوې گاډي وي او خسته گاډي وي او موټروي باندې ولاړې او چابیم د سره وي او ډرایوینګ هم درځي او ډرایوینګ لایسنس هم د سره خو گاډي کې د تیل سي انجن وي نو بیا گاډي منزل ته رسیدي شي نشي رسیدي نو if you have a clear vision and you also doing your time management you also doing your prioritization but you don't have a determination if you don't have a determination you cannot let's suppose wake up early in the morning the sar waqtim nishi paase de munga chikam nan topic de that is how to plan for a successful life mung tol gwaru chi mung de kamyab shu kana so sometimes our perception our paradigm consider success in something else like sadi chi pa teenage ki da zama bachi di سړی چې په ټین ایج کې وي د هغه د کامیابۍ یو ډایمنشن خیال مو کړی کنه بټوین د لاین او چې کله د ټین ایج نه وړي سکول او د اف اس سی نه وړي او کالج یا یونیورسيټي ته انټر کیږي د سکسس یو ډیفینیشن بدل وي او کله چې د میریډ شي آی ایم میریډ میبي چې تاسو هم یې نو بیا د سکسس ډیفینیشن بالکل بدل شي او کله چې د بچو پلار شي بیا د سکسس بل څه ته وایي او چې کله بوډا شي داسې رواني نو بیا سکسس بل څه ته وایي خو actually the success definition is the same throughout the life خو مونږ ته ولې داسې زونه د definition بدل ښکاري so we will talk about that in today's talk now let's start how to plan for a successful life او کس تاسو غونډه ځوانو ټیټوز پیژنئ ټیټوز نو ا ټیټو والا لاړ ویره چې مال لګ زمری جوړ کا زمری هو پیژنئ کنه وی چې زمری را جوړ کا نو هغه وته وی چې ښا مټ را دی خوا کا نو چې د مټ ور خوا کا رضا الله تعالی پرانی زماله چې مټ ور خوا کا چې زمری جوړای نو چې څنګه وای دا سدي ناغه ته وی دا جوړه لکه جوړو ما وی خزه دا لکه پکې مې جوړاوه نو چې بیا داسې دي وی دا خپې دي وی دا خپې پکې مې جوړاوه بیا داسې دي وی دا سر دی وی دا سرم پکې مې جوړاوه نو هغه ته وی چې نه لکه وی نه خپې وی او نه سر وی دا بسنګ زمری وی نو مونږ ټول خلک غواړو چې مونږ کامیاب شو غواړو کنه خو یې خوب نشو قضا کوله سار ولګنا وخت پاسو एक्सरसाइज ये रजी ना एक्सरसाइज को नशमा कोले स्टडी ये रजी स्टडी तो हमें मिला माता है और फेसबुक ना बल एग्जाम ले साथे न जी ये दाख नशमा कोले खुवारन से सक्सेस कामयाबी खुवार दा से कदा से नदा no if you want to be successful in life then you have to bear about some difficulties in life का द गिदड़ ښکار کې نو تابعیا به وتا د زمرو کې او مونږ ښکار د زمرو کو او تابعیا زمونږ د ګیدړانو نو if you want to be successful in life you have to bear some difficulties in life نو څنګه چې د ژوند د کامیابی لپاره څه خاص elements وي another example for example موسم یخ ته کنه مونږه چې زړه شي چې دودھ پتی چیرې له پخا کا دودھ پتی چه نو دودھ پتی چه د کمبینیشن اګریمنټ سدي الیمنټس کم دي واټر دی ملک دی شوګر دی یا ګوړه دا او بل سدي ټی دا بلیک ټی دا دینه مسله جوړ شي دودھ پتی چه جوړ شي خو دې کې چې کم یو سیزم کمیږي نو دا هغه کوالټي به خرابېږي کنه خرابېږي بیا وی اسې بیراوان دی اوس کله
وی دا څنګه چې وایي که نه وایو دقه شانتې د سکسسفل لایف هم څه ایلیمنټس دي څه انګریډینټس دي او په هر یو څیز کې چې موږ وګورو د هغې څه پارټیکلز وي څه ایلیمنټس وي څه انګریډینټس وي د هغې نه جوړ شوي وي اوس سکسسفل لایف د څه نه جوړ شوی دی نو اوس که موږ سکسسفل لایف غواړو نو د هغې انګریډینټس او د هغې چې کوم آیټمز دي یا ایلیمنټس دي کم دي The first thing is strategic vision. If you want to be successful in life, you must have a clear and strategic vision. And the second thing is strategic time management. If you want to be successful in life, you must manage your time. And the third thing is leadership. This is very interesting and important. Leadership is the fourth element for successful life. And the fifth element is additional required competencies. Additional required competencies. So let's discuss one by one. What is strategic vision? The first thing is vision. Vision ستوي a clear picture of the future that you want to see. The مستقبل هغه واضحه تصویر چې تاسو لیدل غواړئ that is your vision. For example تاسو د management science studentان یې you want to be a manager in a company, you want to be a CEO in a company and in an organization and in institutions. That is your vision. Because it is the picture of the future that you want to see. دا د مستقبل هغه واضحه تصویر دی چې تاسو لیدل غواړئ. Is it clear? Vision څه ته وایي بچي؟ A clear picture of the future that you want to see is called your vision. Or strategic vision څه ته وایي؟ Strategic vision is that vision which is independent of time and correct as well. Strategic vision هغه ته وایي چې هغه د وخت د قید و بندم آزاد وي او ټیک هم وي. سحر وي که ماښام وي که غم وي که خوشحالي وي که خپل وي که پردي وي او که کور یې او که په بار یې چې ستا یو سوچ او یو ویژن وي that is independent of time او تر مرګه پورې ستا سوچ وي. For example که یو سړی وي زه CEO جوړ شم نو CEO چې جوړ شو د ویژن خو ختم شو. That is not independent of time. که یو سړی وي زه manager جوړ شم نو چې manager جوړ شو بس ویژن ختم شو. That is not independent of time. That vision is independent of time, which is till your death and even after that death as well. That is independent of time. Like a masalan singe ki dishi, you are the manager and if you want to have a clear vision, I want to manage the life of the human beings. That is the long-term vision. That is your strategic vision. تو کدا منه ختمي کی تر څو پورې چې انسانان وي نو دی لایف مینج کول با دا سات سرویسز به ریکوایرډ وي او تاسو به کوي او شانتي برواني. That is independent of time. او چې کله تاسو یا دوی دنیا لاړ شي چې تاسو د خلکو لایف مینج کړی وي نو تاسو به ثواب ملایوي کنه. څنګه چې تاسو د چا لایف کې څه کنټریبیوشن ورکړي تاسو به ثواب ملایوي نو هغه دنیا کې هم پکار راځي. No, that vision which is independent of time is called strategic vision. Our second part is which is correct. چې correct هم وي دا سنا چې موږ داسې vision جوړ کو چې human beings ته خلکو ته نقصان رسیږي. لکه داسې دنیا کې خلک شته چې دا vision وي چې موږ به دا کارونه کوو لکه دا سونه چې په منظم طریقې سره غلط کارونه کیږي دا غیم یو vision وي کنه او دا هغه vision سوي غلط وي نو هغه انسانانو ته خلکو ته نقصان رسول vision وي نو په vision strategic vision کې دا ضروری ده چې you have your vision independent of time, long-term vision. And the second part is that vision is correct also. چې هغه ټیک هم وي. وښه بچي دویم element چې کوم دی نو هغه strategic time management دی. Strategic time management د دوه سوزونو نوم دی. It's actually has two elements. One is prioritization and the second one is determination. Prioritization ترجیحات وته وي. Prioritization څه ته وي؟ What should be done first, what should be done next, and what should not be done at all
that is prioritization. اول کم کار کول پکار دی دا غینه پس کم کار کول پکار دی او کم کار ندی کول پکار that is known as prioritization. The successful life دپاره time management ډیر ضروری دی او په time management کې بیا څه دی prioritization دی. prioritization څه ته وایي چې اول به کم کار کو دا غینه پس به کم کار کو او کم کار به نه کو that is very important. ٹھیک شو بچی کو چره مونږ ته دا پته نه وي چې کم کار نه دی کول پکار نو دا ډیر زیات د نقصان خبره ده. فور ایگزامپل یو انسان دی او هغه ته دا پته ده چې کم کارونه کول پکار دي خو دا وته پته نه چې کم کارونه نه دی کول پکار نو دې د نقصان سبب څنګه جوړ شي. فور ایگزامپل دی ډرایوینګ کوي او ډرایوینګ دوران کې دته خو پته ده چې سیټ بیلټ تړل پکار دي او چې ګاډي ټیک وي فیول برابر وي ویل الایمنټ شي وي بریکونه ټیک وي دا خو کول پکار دي کنه دا وته پته نه وي چې کم کارونه نه دي کول پکار چې دا وته پته نه وي چې کم کارونه نه دي کول پکار. فور ایگزامپل په موټر وې باندې په 120 سپیډ باندې تک پکار دی او کو دې په 140 باندې دا بچ دا 120 به سیوا کېږي نه په 140 باندې ځینې څه نقصان بکیږي څه نقصان بکیږي اکسیډنٹ کی دی شي او چې اکسیډنٹ شي نه صرف بدی زخمی کیږي او مریبا بلکې د نور قیمتي ژوند به هم ضایع شي. دا څه کله څه نه ده نو دا ډیره ضروری ده چې کم کار کول دي خدا هم ضروری ده چې کم کار نه دی کول هغه موږ لا پکاره چې پته لګي پوښه بچي. So this is called prioritization. What is called determination? Determination څه ته وایي عزم ته وایي. This is just like fuel. کو تاسو خیال کړی وي تاسو ایگزام تیر شو کنه د ایگزام دوران کې وایي چې بل ځل به ان شاء الله زه ټایم ټیبل جوړوم او یو منټ به نه ضایع کوم یاد شي کنه بل ځل به ان شاء الله ولدیم اسایمنټ هم په ټایم کوم خو قوم د سبا پته مناسته خو سبا نه راځي کوم وخت تیر شي ملګرو بیا نه راځي نو عمده قوم عمده قشاند په امتحان کې وي چې بل ځل به سړی کوم خو بل ځل the reason is they don't have determination in life. دا غي په لایف کې عزم نشته دی and عزم is just like a fuel دا د CNG او د پټرول په شان دی. نو this is just like a fuel کچره پرس کتاو سره ډیر نوې گاډي وي او خسته گاډي وي او موټر وې باندې ولاړې او چابیم د سره وي او ډرایوینګ هم درځي او ډرایوینګ لایسنس هم د سره خو ګاډي کې د تیل سینجینې وینو بیا ګاډي منزل ته رسیدي شي نشي رسیدي. Now if you have a clear vision and you also doing your time management, you also doing your prioritization, but you don't have a determination, if you don't have a determination you cannot, let's suppose, wake up early in the morning. The sar waqti mein shi paase de نور کسي خلل خبره ده او هغه آسان مثال در کومه نو پیر منګل بود جمعرات جمعه باندې زډیر اکټیو یم ډیر زر پاسې دي شمه خو چې د اتوار وزوي نو زما بدن وای چې یاره موږ دوه کړه شنن پکې لګیا سه سترګه ترخکا چې سترګه ترخکو نو چې غړو نو 10 بجې reason څه دی because my determination is not for going to the job, that's why my body is not active. زما ذهن او determination دا وی چې نن خو چوټی دا نو زما بدن لیزی وی چې کله determination strong وی نو بدن automatically strong وی نو په determination پوښوي